14 څپرکی د بې حسابه پیسو توره کنده. اوباما پوهېده چې د 2009 میلادي د ډسمبر په لومړۍ نیټه به د افغانستان په اړه د ده وینا د هغه د ټولې دورې له ډېرو اړینو مهمو ویناوو څخه وي. د تر څو میاشتو ژور فکر وروسته پرېکړه وکړه چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولیږي او شمېر یې تر 100,000 پورې ورسوي. نوموړی د دې وینا لپاره د یو ښه او مجلل موقعیت په لټه کې و چې په پاکې یې د ویسټ پوینټ 200 کلنې نظامي اکاډمۍ تالار انتخاب کړ. د ماښام په رارسېدو سره تقریباً 4,000 حربي محصلان په خپلو خړو وړینو یونیفورمونو کې د ویسټ پوینټ حربي مرکز مربوط په ایزنهاور دهلیز کې چې د هنري نندارو د وړاندې کولو ستر مرکز و قطار قطار راټول شول چې د خپل اعلی سرقومندان وینا واوروي. اوباما په خپله 30 دقیقې وینا کې د نظامي او جنگي ماموریت د ډیرک په اعلانولو سره هڅه وکړه چې له خپل ملت سره پرته له دې چې د بېچارهګۍ احساس وکړي رښتینی او صادق واوسي. د خپل سرتېرو ته وویل په افغانستان کې مو ماتې نه ده خوړلې خو دا څو کاله مو د پرمختګ پر ځای شاته تګ کړی دی. هغه زیاته کړه پوهېږم چې دغه پرېکړه به له تاسو پر هغو سرښندنو سربیره چې ورکړې مو دي د نورو قربانیو سرښندنو تقاضا هم وکړي. خو نظامیانو ته پر خطاب او د خطبې سربیره اوباما هم میلیونونو امریکایانو ته چې هغه یې د ملي تلویزیون د پردې له لارې لیده یو بل اړین پیغام هم درلود. له اقتصادي پلوه نازکه امریکا چې تازه د 1930 میلادي کلونو له شدید اقتصادي رکوده را په پښو شوې وه او د همدې کال په مني کې یې د بیکارۍ کچه 10% راکمه شوې وه، اوس د اوباما د نوې پرېکړې له امله له یو بل اقتصادي ازمېښت سره مخامخ کېده. که څه هم اوباما ډاډ ورکاوه چې د دې پرېکړې د عواقبو په اړه یې پوره سوچ کړی دی. د خپلې وینا پر مهال د بوش د ادارې په دور کې د عراق او افغانستان په جګړو کې د $1 ټریلیون لګولو ته په اشاره وویل. په کومه بیه چې دغه جګړه موږ ته تمامه شوې انکار نشو ترې کولی. هغه زیاته کړه د امریکا ملت د دې په فکر کې دی چې څنګه خپل اقتصاد په پښو ودروي او دلته خلکو ته د کارونو زمینه برابره کړي. اوباما دا هم وویل چې دی د بې قیده او شلېدلي دولت جوړونې له پروسې سره مخالف دی او ژمنه یې وکړه چې څومره زر کېږي د جنګ لمنه به راټوله او په دې برخه کې کېدونکي لګښتونه به مهار کړي. نوموړي وویل د سپینو چیکونو ورکولو وخت نور پاتې ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه د سپینو چیکونو ورکولو وخت نور پای ته رسېدلی. هغه زیاته کړه زموږ سرتېري په افغانستان کې د بې پایه او بې قیده تعهدو لپاره نشي جنګېدی ځکه هغه ملت چې موږ یې د جوړولو لپاره زیات لیواله یو هغه زموږ خپل ملت دی. خو د واقعیتونو تقاضا دا شوه چې امریکا باید نور هم ډېر سپین چیکونه په افغانستان کې وویشلی وای. د اوباما د ادارې د شوروي ضد ستراتیژۍ محوري برخه پر دې څرخېده چې د افغانستان حکومت او اقتصاد په پښو ودروي ځکه دوی فکر کاوه چې که افغان حکومت خلکو ته اساسي اسانتیاوې او امنیت برابر کړی شي نو خلک به له طالبانو بیزار او د حکومت خواته به لیواله شي. خو په دې لاره کې 2 خنډونه وه. لومړی دا چې د پاڅون ضد ستراتیژۍ د تطبیق او بریا لپاره 18 میاشتې ډېر کم مهلت و. دویمه دا چې افغان حکومت لا هم د حضور او خدماتو له اړخه مرکز او ځینو نورو سترو ولایتونو ته رامحدود او د هیواد زیاتره سیمې د حکومت له حاکمیت او تسلط څخه نسبتاً آزادې وي. په پای کې د اوباما ادارې او کانګرس له امریکا نظامیانو بهرنیو چارو وزارت USAID او نورو اړوندو سازمانونو او قراردادیانو څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د افغان حکومت لاسونه او لاسرسی د هیواد نور او لرې سیمو ته ورغځوي. په دې توګه پرته له دې چې د لګښت او خرچ په غم کې واوسي یا د ادارو او بنسټونو په افغانستان کې د ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو، تفریحي ځایونو او نورو داسې اسانتیاوو په جوړولو پیل وکړ چې د ولس او ملت زړونه او باورونه وګټي. په دغه جنګ ځپلي او بېوزله هیواد کې د بیا رغونې او پراختیایي پروژو لګښت د نه منلو کچې ته ورسېد. په 2 کلونو کې له افغانستان سره د امریکې پراختیایي مرستې 3 برابره زیاتې شوې او د 2008 میلادي کال له $6 میلیونو څخه په 2010 میلادي کې $12 میلیونو ته راورسېدې. د امریکې حکومت افغانستان ته دومره پیسې ورپام کولې چې دغه هیواد په خپل ټول اقتصادي توان هم پخپله نشوای جوړولی. اوس د یو شالید پر بنسټ د دغو مرستو برخو کې مرستندویه کارکوونکي وایي چې دا یوه عظیمه قضاوتي تېروتنه وه. امریکا د افغانستان د هاضمې سیستم تر ظرفیت زیاتې پیسې دې هیوادونو ته ورتغذیه کولې. د USAID پخواني کارکوونکي ډیوډ مارسیډین د زده شوي درسونو مرکې ته په دې اړه وویل د دغه ماموریت په ورو چې د خلکو او پیسو ډېر ستر حجم افغانستان ته وروبهول شو. هغه زیاتوي لکه یو قیف ته چې اوبه ور واچوو او که اوبه تر حده پرې ور زیاتې کړو نو له قیفه راتویږي. موږ هم په افغانستان کې همداسې کول. ډالر د قیف تر ظرفیت زیاتو او پر ځمکه تویېدل. امریکایي چارواکو د خدای زور پیسې په داسې پروژو ولګولې چې افغانانو یې اړتیا ورته نه لرله او یا یې نه غوښتې.
زیاتره دغه پیسې د څو محدودو قراردادیانو یا فاسدو حکومتي چارواکو پړسېدلو جیبونو ته ورغلې، په داسې حال کې چې د امریکې په پیسو د جوړ شویو ښوونځیو، سړکونو او روغتونونو وضعیت په داسې و چې کال وروسته به د خراب کیفیت له امله ټول ویجاړ و، هغه هم په هغه صورت کې چې جوړ شوي به و، یعنې پروژه به خیالي نه وه. د USAID یو پټ هویته کارکوونکي اټکل کوي چې د دوی 90 سلنه پیسې په زور او افراطي بڼه مصرفېدې. نوموړي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل: د موږ نه لاره ورکه وه، پیسې راکړې وې او یوازې دا یې راته ویلي وو چې په هر رقم وي مصرف یې کړئ، موږ مصرف کړې. د مرستندویه پروژو یو بل قراردادي وایي چې واشنګټن له ده څخه غوښتل چې د افغانستان په یوه ولسوالۍ کې چې پراخوالی یې ښایي د امریکا تر یوې ټاکنیزې حوزې هم کم وي، تر 3 میلیونو افغانیو پیسې په پروژه مصرف کړي. د زده شویو درسونو مرکې ته د هغه وخت یادونه وکړه چې د کانګرس له یوه غړي څخه چې د سیمې لیدنه یې کوله وپوښتل چې وکیل صاحب، آیا یو وکیل به په امریکا کې په یوه کوچنۍ سیمه کې د دومره زیاتو پیسو د لګولو مسؤلیت او باور پر غاړه واخلي؟ وکیل په ځواب کې ورته ویلي و چې په هیڅ صورت نه. هغه وایي چې ما ځواب ورکړ: ښه نو دا هغه څه دي چې تاسو یې اوس له ما غواړئ. تاسو غواړئ د یوې داسې سیمې د خلکو لپاره دومره پیسې مصرف کړم چې په خټینو کورونو کې اوسي او حتی په داسې کورونو کې چې سمې کړکۍ هم نه لري. په سپینه ماڼۍ کې د اوباما د جنگي پالیسۍ ترازر ډګر جنرال ډوګلاس لواټ وایي چې امریکا په افغانستان کې د ډیمونو او لویو لارو په جوړولو د دې لپاره پیسې وشیندلې چې ثابته کړي چې موږ هم خرچه او مصرف کولی شو، سره له دې چې پوهېدل چې افغانان د نړۍ له ډېرو بېوزلو او بېسواده خلکو له ډلې څخه دي او د غذایونه تر جوړېدلو وروسته هم نشي ساتلی. لوټ د زده شویو درسونو مرکې ته وویل: که سمه ده، یو نیم وخت داسې اسراف هم کولی شو او د یوه بډای هېواد په توګه پرته له دې چې بانکونه مخالف شي یوه غټه کنده له پیسو ډکولی شو. خو آیا دا کار باید وکړو؟ آیا لږ عاقلانه سنجش باید ونه کړو؟ لوټ په افغانستان کې د یوې نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستې مراسم یاد کړل او ویې ویل چې یو وخت مو هلته د پولیسو لپاره په یوه وروسته پاتې ولایت کې یوه نوې کاري ودانۍ جوړه کړه. پر دغه ودانۍ ډېر مصرف هم وشو او د امریکایي انجینرانو لخوا ډیزاین شوې وه چې د مخې په برخه کې یې زیاته کیښه کارول شوې وه او ستر دهلیزونه یې لرل. لوټ وایي چې کله د نورو سیمه ییزو افغان چارواکو د پرانیستې په مراسمو کې په یوه غټه قیچي پټۍ پرې کړه او ودانۍ رسماً پرانیستله، نو وایي چې د پولیسو قمندانان دروازې پر پرانیستلو نه پوهېده. هغه وخت وایي موږ د ډیزاین په وخت کې افغانان نه وو په زحمت کړي او هر څه مو د امریکې په بڼه جوړ کړي وو. دغه قمندانان په ټول عمر د دروازې د اړول لاس دی او قلف نه و لیدلی. هغه زیاته کړه: دا صحنه زما لپاره د ټول افغانستان د صحنې او تصویر انعکاس و. له بل لوري د امریکا حکومت یو دم د دومره پروژو سیلاب پر افغانستان ورمات کړ چې د USAID کارکوونکو ته به یې نظارت ستونمناوه. یوه پروژه به یې چې قراردادي ته ورکړه، نو له یوې خوا د پروژې د ډیروالي له امله او له بل لوري له دې امله چې د نظارت په موخه باید له قراردادي سره امریکایي سرتیري هم د سکوټ او محافظوي کسانو په توګه تللي وای، د نظارت کار به خورا ستونزمن تمامېده. که له اقتصادي زاویې ووایو نو امریکې له افغانستان سره د یوې تیوریکي او فرضي قضیې غوندې تعامل کاوه، نه د موجود او واقعیتونو او سالم عقل پر بنسټ. دا به ویل چې افغانستان یوه څېړنیزه پروژه ده او د پیسو د لګولو په اړه تجربې پکې کیږي. ډونرانو به یوازې په دې ټینګار کاوه چې په افغانستان کې باید د ښوونې او روزنې په برخه کې دومره اندازه پیسې حتمي ولګول شي، پرته له دې چې د افغانستان موجود واقعیتونو ته پام وکړي او دا درک کړي چې افغانستان د بزګرانو دولت دی او حتی د هغو کسانو لپاره چې سواد او زده کړې هم لري د ګوتو په شمېر دندې پیدا کیږي. د ځانګړو ځواکونو د یوه ټیم مشاور چې هویت یې نه دی افشا شوی د زده شویو درسونو مرکې ته په دې اړه وویل: یو ښوونځی به خالي پروت و، موږ به یې په څنګ کې بل ښوونځی جوړاوه. هغه وایي چې محلي افغانانو به په زغرد او ډاګه ورته ویل چې دوی ښوونځي نه غواړي، دوی غواړي په خپلو زامنو رمې وڅروي. په ځینو برخو کې امریکایي سازمانونو او ایجنسیو په خیالي پروژو پیسې ضایع کړې. د 2009 میلادي په اکتوبر کې د سمندري کومکي ځواک یو بریدمن ټیم ګرازویسکي چې د امریکې په سیلیکان دره کې میشتې یوې اقتصادي سافټویر جوړونکې کمپنۍ سره یې ټول وخت کار کاوه، د حکومت لخوا وغوښتل شو او د کندهار هوایي اډې ته واستول شو چې هلته د اقتصادي پراختیایي پروژو نظارت وکړي. د یوه دنده وه چې پر یوه 20 ایکره ځمکه لرونکې پروژه چې یوازې د کاغذ پر مخ موجوده یې خیالي و تحقیقات وکړي. د تر راتګ مخکې د امریکې حکومت له یوه قراردادي سره د 8 میلیونو په لګښت د یوې صنعتي پارک د جوړولو پروژه لاسلیک کړې وه چې د کندهار 48 صنعتکاران ترې مستفید کېدل.
ګزراویسکي د پروژې د اسنادو د څېړلو په وخت کې پر دې نه پوهېده چې اصلاً د دې پارک موقعیت او ځای چیرته دی او رښتیا موجود هم دی که نه. هغه د زده شویو درسونو مرکې ته وویل. دې خبرې مې بیخي ذهن ګنګس کړ چې د پارک پر فزیکي موقعیت له خبرېدو او پوهېدو پرته پروژه پای ته رسېدلې وه. هغه زیاتوي هېڅ معلومات نه و چې د دې پارک ځای چیرته دی، لکه سپین ټکی داسې وه. هېچا نه شو موندلی. څو میاشتې وروسته چې د پارک د جایداد او موقعیت په اړه لږ معلومات وشول نو لیدلو ته مو ور ودانګل. هېڅ ودانۍ نه وه، یوازې خالي کوڅې او د فاضله اوبو پیپونه وه او خلاص. ګرازیوسکي وایي نه پوهېږم چې موقعیت یې چا وموند، خو څنګه چې خبر شو ورغلو چې ګټه ترې واخلو. وروسته که څه هم د پروژې د بیا احیا هڅې وشوې خو ناکامې وې او ګزراویسکي هم په 2010 میلادي کې بیرته راستون شو. د پلټنو پلاوي 4 کاله وروسته د دې ځای لیدنه وکړه چې زیاتره یې متروک او خالي ځایونه وه. یوازې یو د ایسکریمو شرکت کار پکې کاوه. د دغه پارک جوړول د امریکې لخوا په افغانستان کې د دولت جوړونې د ارماني پروژې هغه برخه وه چې موخه یې د کندهار ښار ته د برېښنا ورکول وه. کندهار چې د افغانستان دویم ستر ښار و د زاړه برقي سیستم او شبکې له امله د برېښنا له کمښت سره مخ وه. دغه حالت د امریکې حکومت د فرصت په سترګه وکتل او فکر یې وکړ چې د کندهار ښار په روښانه کولو سره به افغان حکومت د دغې سیمې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي او له طالبانو څخه به راواوړي. د دې کار لپاره د امریکې نظامیانو غوښتل د کندهار ښار 100 میله جنوب ته د کجکي د اوبو او برېښنا بند چې امریکا په 1950 میلادي کلونو کې جوړ کړی و او په 1980 میلادي کلونو کې یو توربینونه ورنصب کړي و، خو د څو کاله مسلسلې جګړې له امله تخریب او زیانمن شوي و بیا له سره ورغوي. له 2004 میلادي راهیسې د امریکې حکومت هڅه کوله چې دا پروژه ژر تکمیل کړي، خو د دغه بند پر شاوخوا سیمو چې د برقي ترانزمیشن لینونه هم پکې تیر و طالبانو کنټرول درلود. نو د بیا رغونې ټیم به د هر ترمیم او تعمیر لپاره نظامي سکوټ یا اورپکو ته اړتیا درلوده. پر ټولو ګواښونو سربیره په 2010 میلادي کې امریکایي جنرالانو د دې بند د جوړولو لپاره د پیسو د راجلبولو کمپاین کاوه. ویلي چې د دې بند جوړول د پاڅون ضد ستراتیژۍ یوه حیاتي برخه ده. د ځینو پراختیایي کارونو متخصصونو ویل چې په داسې سیمه کې چې د طالبانو په ولکه کې وي د اوبو د بند جوړول علاقانه نه ښکاري. دوی دا هم ویل چې افغانان په اوږد مهال کې د دغه بند د ساتلو وړتیا نه لري. له دوی سره دا پوښتنه وه چې آیا د دې بند جوړول به رښتیا هم د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه یوسي او ولس به له طالبانو د حکومت لوري ته تمایل کړي که نه. د USAID یوه لوړپوړي کارکوونکي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل زه نه پوهېږم چې موږ ولې داسې فکر کوو چې کندهاریانو ته د برېښنا په ورکولو به هغه له طالبانو څخه لرې کړی شو. خو په هر حال جنرالانو دا لفظي مناقشه وګټله او د بند جوړولو امر یې ترلاسه کړ. لاین کراکر چې د بوش د وخت په لومړیو کې یې هم په افغانستان کې خدمت کړی و په 2011 میلادي کې د امریکا د سفیر په توګه کابل ته راستون شو. که څه هم ده ته د دغو اوبو د بند په اړه ناسم معلومات ورکړل شوي وو، بیا هم د ده ویل او د بند له جوړولو سره موافقه وښوده. نوموړی وایي زه پوهېدم چې دا کار مطلوبه پایله نه ورکوي، خو بیا مې هم د مخ ته تللو پرېکړه وکړه. د زده شویو درسونو مرکې ته وویل له دې تجربې څخه چې ما هم درس زده کړ دا و چې هېڅکله باید سترې زیربناوې یا بنسټیزې پروژې اجرا نه کړو. دا یوازې درس نه و چې سفیر زده کول غوښتل، بلکې یوه سلسله وه چې د اوبو د بند پروژه یوازې یو پیلامه ګڼلی شو. د دې بند توربینونه دومره خراب شوي وو چې ترمیم یې کلونه وخت اړتیا لرله، خو د پاڅون ضد ستراتیژۍ دومره وخت نه درلود. نو دوی یو لنډمهاله پلان جوړ کړ او د زیاترو جنرالانو له لارې یې د څو میاشتو په اوږدو کې ټول کندهار ته برېښنا ورکړه. دې کار بیا هم نیوکې راوپارولې او غیر عاقلانه وبلل شو، ځکه د دې جنراتور د تیلو مصرف خورا زیات و او په 5 کلونو کې د 256 میلیونو ډالرو ته ورسید. د USAID یو کارکوونکي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل چې ده ته د کندهار د جنراتورونو پروژې لپاره د نړیوالو ډونرانو د مرستو د راجلبولو دنده ورکړل شوې وه، خو هغه وایي چې هېڅ پایله یې ونه لیده. هغه وویل هر چا به چې د پروژې په اړه معلومات ولوستل ویلي به یې چې دا څه چټیات دي. د جنراتورونو په وسیله د یو ښار روښانه کول. هغه زیاته کړه موږ له نړیوال بانک څخه د مرستې غوښتنه وکړه خو یې نه منله. ټولو به د دغه پروژې لیونتوب باله. د امریکې د فدرالي ادارې په حواله د 2013 میلادي تر ډسمبره پورې د کندهار د کجکي پر بند او د ډیزلو پر جنراتورونو 215 میلیونه ډالر مصرف شوي وو. له بل لوري د بوش او اوباما په دورو کې امریکایي چارواکو تل د دولت جوړونې خبر ردوله، ویلي چې دوی په افغانستان کې دولت جوړونې ته نه دي تللي، په داسې حال کې چې دوی پروژې او کارونه ټول د دولت جوړونې بیلګې وې. خو یوازینی کس چې دا خبره یې منله او اعتراف یې کاوه جنرال
ډیوډ پیټریوس و. د اوباما د ویسټ پوینټ تر وینا 6 میاشتې وروسته پیټریوس د امریکا پارلمان ته د جګړې په اړه د توضیحات د ورکولو لپاره حاضر شو. د نیو همسپایر ډیموکراتي وکیل کارول شیا پورټر له ده څخه ناڅاپه پوښتنه وکړه چې آیا امریکا په افغانستان کې پر دولت جوړونې بوخته ده؟ پیټریوس ځواب ورکړ هو بې له شکه. د کانګرس غړي لږ څه مغشوشه شوه او ویې ویل ښه نو بیا ولې حکومت وایي چې دوی افغانستان ته د دولت جوړونې په موخه نه دي تللي، دوی بله موخه لري؟ پیټریوس په دې سره له ځایه پورته شو او د خپلې ستراتیژۍ ځینې کلیدي برخې یې بیان کړې چې د ده په وینا صریحاً د دولت جوړونې په معنا دي. زه نه غواړم له لغاتو سره د لوبه او بدبي او بیان له لارې ځان تېر کړم او له دې اعترافه تېښته وکړم. د امریکې د نظامي پاڅون ضد ستراتیژۍ ډوکټورین داسې و چې پیسو ته یې د دولت جوړونې په پروسه کې د وسلې په سترګه کتل. د جګړې د ډګر جنرالانو ویل چې د عامل منفعه پروژو د تمویل او تعمیر او همدارنګه افغانانو ته د کاري فرصتونو د جوړولو له لارې د افغانانو ملاتړ راجلبولی شي. په 2009 میلادي کې د امریکې پوځ یو کتاب خپور کړ چې عنوان یې د قمندانانو لپاره د پیسو د وسلې د سیستم لارښود و او په هغه کې د جنرال پیټریوس د عراق د وخت یو خبر را نقل شوی و چې ویلي یې وه په دغه جګړه کې پیسې زما تر ټولو مهمه وسله ده. له نظامي لیدلوري د وسلې زر کارول تر عاقلانه کارونې غوره ده. معمولا د USAID کسانو به په میاشتې د یوې پروژې نیونکي غوښتنلیک پرځول مطالعه کاوه چې له مؤثریت اوږدمهال مثبتو پیلو څخه یې ځان ډاډه کړي، خو نظامیانو بیا دومره انتظار نشو کولی. دوی د جګړې ګټلو ته بیړه درلوده. یو امریکایي پوځي د زده شوي درسونو مرکې ته وویل پیټریوس غوښتل د جګړې لمبې د پیسو په لټونو ووژني. هغه زیاته کړه د پیټریوس په وخت کې تر ټولو اړینه خبره مصرفول و چې افغانان کار وکړي. د زده شوي درسونو په مرکه کې پیټریوس هم ومنله چې د ده په دور کې د پیسو مصرفول زیات و، خو ده وویل چې بله چاره نه وه ځکه اوباما د دوی نظامي ماموریت ته ډېر کم وخت ورکړی و. هغه وویل زموږ لګښتونه د اهدافو د زر لاسته راوړلو لپاره وه، که موږ ته لږ زیات وخت راکړل شوی وای زموږ لګښتونه به هم دومره بیړني او زیات نه وه. له بلې خوا د دولت جوړونې په پروژه کې پر امریکایي نظامي او ملکي قراردادیانو سربیره افغان فرعي قراردادیان هم شامل و او دغې رنګارنګۍ هم یو نیم وخت د اختلافاتو زمینه برابروله. د پینټاګون بیړۍ به د USAID لپاره د پرسونل او کارکوونکو په راجلبولو کې ستونزې جوړولې، ځکه له یوې خوا به افغانستان ته د تګ لپاره امریکایي ملکي کارکوونکو زړه نه ښه کاوه او له بل لوري به ملکي کارکوونکو ته د زیات وخت غوښتنه کوله، خو نظامیانو بیا ویل چې کار باید زر ترسره شي. حتی افغان چارواکي هم د امریکایي نظامیانو فشار چې غوښتل به یې په کم وخت کې ډېر پروژې بشپړې شي حیران کړي وه. بارانه کریمي چې د چارو د ادارې معینه وه وایي چې امریکایانو به ترې غوښتل چې د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته د کارکوونکي ولیږم چې هلته پروژه پیل کړي، په داسې حال کې چې دې سیمې ته ټول غځېدلې لارې به د طالبانو تر ورکړې لاندې وي. امریکایان به د هلیکوپټرو له لارې ولسوالۍ ته داخل شول، هغه به یې تصفیه کړه او له موږ څخه به یې غوښتل چې د موټرو له لارې ورشو او کار پیل کړو. هغه وایي دوی به چغې وهلې او په غوسه به یې ویل چې ګرمسیر مو تصفیه کړل، راشئ او دولتي ارګانونه پرانیزئ. سیف الله باران چې له USAID سره یې د پروژې د مدیر کار کاوه وایي چې امریکایان یوازې په دې کې غرق وو چې پروژې څنګه بشپړې شي، پرته له دې چې له دې پروژو ګټه اخیستونکي خلک یو ځل وارزوي. هغه وایي چې دوی په لغمان ولایت کې یو پل جوړ کړ چې طالبانو په بم والوزاوه، خو امریکایانو سبا ته ویل چې بیرته یې باید جوړ کړو. ده ویل چې د دغه پل تخریبونکي او داسې طالب و چې بل ورور یې ساختماني شرکت درلود او له امریکایانو څخه یې پروژې اخیستې. هغه وایي چې یو ورور به یې پروژه واخیسته، بل ورور به یې والوزوله او په دې سره به یې امریکایان غلط کړل او د بیا ترمیم بله پروژه به یې ترې واخیسته. د USAID کارکوونکي وایي چې د نظامیانو دا عجولونه او بیړنۍ تګلاره یوه ستره تېروتنه او ناکامي وه او د دې پر ځای که د بلې سمې تګلارې ګټه پورته شوې وای نو پایله یې ښایي ډېر مثبته وای. مثلا لومړی مو په مرکزي او ارامو سیمو کې کار کړی وای او وروسته ورو ورو ناارامو سیمو ته تللي وای او هلته مو پروژې پیل کړې وای. یو امریکایي چارواکي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل که موږ داسې وکړی وای چې لومړی مو په ارامو سیمو کې پروژې پلي کړې وای نو د نورو سیمو د خلکو حس راپارېده او خپله راتلل او د خپلو سیمو لپاره یې پروژې راڅخه غوښتې. هغه وایي په نړۍ کې مې ډېر خلک لیدلي خو د افغانانو غوندې حسود، چینهناک او قصدمن خلک مې نه دي لیدلي. که موږ لږ عقلاني کار کړی وای او په ځینو سیمو کې مې پروژې ترسره کړې وای نو پاتې نورو سیمو خلک به پخپله د حسد او کینې له مخې راغلي وه. خو برعکس موږ په داسې ځایونو کې ښوونځي جوړول چې د جګړې له امله به ماشومان له کوره هم نشو راوتلی.
پراخو ملکي پروژو د دولت جوړونې په ناکامېدو کې اساسي رول درلود. له بله پلوه د پوځیانو د بیړني غبرګون پروګرام CERP پر بنسټ د دفاع وزارت په چوکاټ کې $1 میلیون پورې لګښت لرونکې پروژې تر لاس لاندې ونیسي، خو معمولاً دوی به تر $50,000 زیاتې پروژې نه ورکولې. جنرالان او قمندانان به د پروژو د زر پلي کولو تر دومره زیات فشار لاندې وو چې ځینې وختونه به یې د پخوانیو پروژو عکسونه لیدل چې د نورو پروژو په راپور کې به ورته رالېږل شوي وو. بیا به یې هم قراردادي ته پیسې ورکولې، ځکه پوهېدل چې لوړپوړي چارواکي هم نه پسې ګرځي. یو نظامي کس وایي چې د ده په ولایت کې د یو کلینیک تصویر 100 ځله ولیده چې کاپي شوی به و او د نوي رغول شوي کلینیک په نوم به د بلې پروژې په راپور کې راغلی و. د امریکایي پوځ یو بل ملکي کارکوونکی وایي چې د څو ځله د عراق له پروژو څخه رانقل شوي او کاپي پیسټ شوي پوزولونه ولیدل چې په افغانستان کې دوی ته وړاندې کېدل چې پروژه واخلي. د انډیانا د ملي ګارډ سرتیری کوپس چې په خوست ولایت کې د ملکي چارو قمندان ووایي چې د بې شمېره مرستو پیسې لکه خالص کوکاین داسې شوي وي، ټول بنسټونه پرې معتاد شوه. د زده شوي درسونو مرکې ته وویل چې نوموړي یو ځل داسې کرنیزه شنه خونه ولیده چې $10,000 پکې لګول شوي وه، خو تر جوړېدو وروسته له دې امله لاندې شوې وه چې افغانانو یې ساتنه نه شوای کولی. د ټیم د دغې خونې د بیا ترمیم لپاره له سیخونو څخه ګټه واخیسته چې پایله کې یوازې $55 لګښت پرې راغی. کوپس وایي کانګریس پیسې رالېږلې چې مصرف یې کړو او غوښتل یې چې ټولې په هر ډول چې کېږي باید مصرف کړو، خو د نظامیانو له سختو هڅو سره د CERP لپاره له تصویب شوو $3.1 بلیون څخه یوازې 2.3 برخه ولګول شوه. له لګول شویو $2.3 بلیون څخه یوازې د $890 میلیونو مالي اسناد موجود وو، پاتې نورې معلومې نه وې چې په څه شي مصرف شوي وي. د زده شویو درسونو په مرکو کې د نورو ایجنسیو او ادارو چارواکي د CERP د پروژې ناسم مدیریت او د پیسو ضایع کولو ته ډیر زیات حیران وو. د 2011 میلادي او 2014 میلادي ترمنځ په افغانستان کې د USAID مشر کین یمشتا وایي چې د CERP پروژه هیڅ نه وه، یوازې د پیسو بادول وه. ناټو یو بل چارواکی د CERP د بې حسابه پیسو د تورې کندې په نوم یاده کړه او ویې ویل چې د دغو پیسو لګولو هیڅ مسؤلیت نه درلود. د افغانستان د دولت جوړونې پروژه تر ټولو ستونزو او نواقصو د پیسو اتلاف بې ګټې توب، خامې او ناعقلاني مفکورې څخه زیات هغه څه چې امریکایي چارواکي زیات محدود او لاس بندي کړي وو دا و چې نه پوهېدل چې د دغو پیسو مصرفول به له دوی سره د جګړې په ګټلو کې مرسته وکړي که نه. له افغاني کلتور او فرهنګ سره د امریکې د حکومت نااشنایي د دې لامل شوه چې د امریکایي ډېرې اړینې پروژې هم بې ګټې ثابتې شي. د 2008 میلادي او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د کندهار والي توریالي ویسا و چې د امریکې مرستندوی بنسټونو یو ځل د روغتیا په برخه کې یو پروژه پیل کړه چې موخه یې افغانانو ته د لاسونو د وینځلو د طریقې ورښودل و. ویسا وایي دا یو ډول سپکاوی و ځکه افغانان هره ورځ 15 وخته اودس کوي او لاسونه بیا مینځي. نوموړي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل او بله دا چې د لاسونو مینځلو په اړه پروژې ته اصلاً اړتیا نه وه. هغه زیاتوي چې غوره دا وه چې دوی داسې پروژې عملي کړې وای چې خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وای او مهارتونه یې ور زده کړي وای. خو ځینو دا ډول پروژو هم ځینې منفي عواقب له ځان سره لرل. مثلا په کندهار کې یو ځل امریکي او کاناډایي پوځیانو یو پروګرام پیل کړ چې پر بنسټ یې د کلیو خلکو او مزدورانو ته د اوبو د ویالو د پاکولو په بدل کې $90 ورکول. خو وروسته پوځیان متوجه شول چې دا کار د ښوونځیو د ښوونکو د خواشینۍ او بې انګیزتوب لامل ګرځي، ځکه ښوونکي به تمامه میاشت له سهاره تر بېګا پښو ولاړ و او د پوهې غوندې به ارزښته شي به ور زده کولو سره به یې د میاشتې په پای کې یوازې $80 معاش ترلاسه کاوه. توماس جانسون چې د ناول په پوسټ ګراجویټ لیسانسیا پوهنتون کې د افغانستان د چارو متخصص او په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو مشاور ووایي چې په پای کې ټولو ښوونکو خپلې دندې پرېښودې او د ویالو په پاکولو یې پیل وکړ. په ختیځ افغانستان کې یو ځل یوې پوځي لوا د زړه له کومې غوښتل چې د پوهنې او روزنې په برخه کې کار وکړي او ښوونځي جوړ کړي. پای کې د دغې لوا 50 ښوونځي جوړ کړل، خو دومره ښوونځي د هغه ځای تر تقاضا زیات او د ښوونکو له کمبود سره مخ شول. یو امریکایي پوځي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل ښوونځي د ښوونکو او مامورینو د نشت له امله خالي و او په پای کې د طالبانو په لنګرونو بدل شول چې بمونه پکې جوړېدل.